د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د زمري د 24مې د امنیت د خوندیتوب لپاره زابل کې پولیسو افسرانو شپه ورځ د خپل مسولیت په ساحه کې دنده ترسره کړه او اوس د دوی د هڅو ستاینه وسوه. د زابل امنیه قومندان وایي دا ډول ستاینې نه یوازې دا چې د افسرانو زړورتیا ته درناوی دی بلکې نورو ته هم یو مثبت پیغام لري. هغه وایي موږ هغه افسران وسایل چې د خپل دین نظام او ولس لپاره یې د امنیت په ساتنه کې غوره رول ادا کړ. نن کومه غونډه چې جوړه شوې وه او امنیتي ځواکونه نن چې کوم راغوښتل شوي وو هغه په دې مناسبت چې 24م د اساس کوم امنیت چې دوی برابر کړی وو نو هغه داسې یو خوندي امنیت وو چې ټول ولسونه د هغې نه راضي وو، مشران ترې راضي وو. د دې په خاطر چې دوی نور هم تشویق شي دا موږ راغوښتي وو او دوی ته ستاینلیکونه ورکړل. موږ پوره اطمینان خپل ولسونو ته ورکوو چې زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ په دې لګیا دي چې د خپلو ولسونو لپاره د امنیت ښه چاپېریال برابر کړي انشاءالله. ستایل سوي افسران وایي چې د خپل دین او وطن ساتنه د ځان مسولیت ګڼي، خو وایي دا ستاینه موږ ته دا روحیه راکوي چې لا هم په زیات اخلاص خپلې دندې ترسره کړو. موږ چې نن خوشحاله یو او موږ ته تقدیرنامې راکول سوي دي. موږ الحمدلله دغه څه خدمت چې مو کړی دی دغه فی سبیل الله د خدای لپاره کړی دی، د وطن لپاره خدمت کوو، بیا بیم کوو خو د ستاینلیک لپاره نه کوو، خو بیا د امیرانو پر موږ شفقت و چې پر موږ ته ستاینلیک راکړي. موږ ډېر په دې بیا ډېر خوشحاله شو. زابل ولایت امنیه قومندانۍ د قومندان صاحب څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې زموږ ستړیاوې په ډېر ښه دغه سره وستایلې، نو موږ ته نور انرژي هم راکړله چې موږ به نور هم انشاءالله ښه خدمت وکړو. د اساس 24مه ورځ موږ ډېر ښه خپل خدمت وکړ، د مشرتابه امر و، نو موږ ډېر خوشحاله یو. موږ خپل خدمت ډېر متوجه یو، اوس هم متوجه یو. بیا هم د امنیه قومندانۍ دا ګام نه یوازې د هڅو قدرداني ده بلکې یو پیغام هم دی چې صادقه، ایمانداره او مسؤلیت درکه کسان باید وستایل شي.